لکه غلې لکه غلې. وصال خان راشه روټۍ دې واخله. بابا سالم چې نو اسکلې د نن سم د شوی مال ورته راو. وای نسئ شرم نه درځي چې یو طرف ته مهنګایي ده او بل طرف ته تخلاق یې. خانجي وهی مو خو تاڼې ته به یې بوځو. بالکل خانجي داسې به ټیک وي. ټیک ده بوځئ. ما پرېږدي آینده به داسې نه کېږي. صبر وکړه تا ته به پته ولګي چې سچو صاحب راشي چې د سیره څو پخېږي. تا چې غلا کړې ده که نه د دې سزا به تا ته ضرور میلاویږي. پوه شوې سر بهر د غلا کیس راغلی. ښه ورشه دننه یې راوله. سچو صاحب او دننه غواړي راځئ. څه شوي دي؟ خیر خدای ته نه؟ او دا څوک دی چې تاسو نیولی دی؟ سرجي دا زمونږ محلې والا دی. دی مونږ د هوټل نه د روټۍ پخلی کوي. دا کسان ټیک وایي؟ سر زموږ سره ثبوت دی چې دا روټۍ پټې کړې دي چې هغه سره اوس هم په لاس کې دي. زه ستاسو نه تپوس کوم دا کسان ټیک وایي چې دا غلا تا کړې ده؟ سر دوی داسې نه وایي. د دوی تفتیش وکړئ. ګوره زه اخري پیرسانو تپوس کوم چې دا کسان ټیک وایي چې دا غلا تا کړې ده؟ ها صحیح ده. داسې وکئ تو بار ته وباسئ. تاسو بار انتظار وکئ. لاړ شئ. سر تاسو څه سوچ کوئ د دوی سره څه وکړو؟ زه تاسو سوچ کوم چې دا کس خو غل نه ښکاري چې د محلې والا دی څنګه په غلا مخامخ نیولی دی. داسې وکړه چې دوی بیا دننه راوله. جی سر. سر او بیا دننه غواړي تاسو. زما فیصله دا ده چې دا غل به دې ته نور والا 1000 روپۍ جرمانه ورکړي. ما ته ښکاري چې دا سچو صاحب پې نوره سزا هم خېږم. خو د دې فیصلې صرف یو رخ دی. څه مطلب څه؟ زه پوه نه شوم. څومره کسانو چې دی نیولی دی او دلته یې په دیکو دیکو راوستی دی او څومره چې دا د محلې او ګاونډیان دي نو هغه بدله بطور 500 روپۍ جرمانه هره میاشت ورکوي. دا څه وایي سچو صاحب؟ دا خو زموږ سره سراسر زیاتی دی. ظاهره خبره چې غلا ده کړې ده جرمانه به هم دی ډکوي. او سر دا ټیک وایي. دې غریب خو صرف د مجبورۍ او د لوږې د وجې غلا کړې ده او د دې قصوروار دا ټول محلې والے دي. دا خو صرف روټۍ پټه کړې ده او دا محلې والا ټول د پوره انسانیت غله دي. او ما دا فیصله ځکه واوروله چې دا ستاسو د ټولې محلې والا پرس جوړیږي چې دا پرس تاسو نه دی ادا کړي
دې له ځکه ما د جرم نوم ورکو. انسان په وس سره غلا نه کوي خو حالات او لوږه یې مجبوره کړي. که نن دا یو غریب مجبوره دی نو سبا له داسې نور هم پیدا کیدی شي. یو انسان هم فطرتاً بد نشي کیدی خو هغه معاشره او حالات بد طرف ته بوزي. په خپل چاپیرچل کې په یو او بل طرف نظر وکړئ او د داسې خلکو مدد وکړئ. که زمونږ پیغام مو خوښ شوی وي نو ضروري شیر کړئ. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات وایم ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.